د کہانی شروعات د انډي نومې د بانک منیجر نه کیږي چې د هغه ښه ښکلي وخت پاس کیږي، خو یو ورځ یوه داسې حادثه ورسره وشي چې د ژوند بدل کړي. په ده باندې الزام ولګي چې د خپله ښځه او د هغې د تره زوی وژلی دی. د دې په سزا کې عدالت ده ته بغیر د سرحمه د عمر قید سزا ووری. هغه په ګاډي کې جیل ته روان کړي چې دوی پوهېږي نه چې دا هر څه څنګه وشو. چې څنګه په جیل کې قدم کېږدي نو باقي قیدیان د خوشحالۍ نه په چغو شي، ولې چې اکثر نوو قیدیانو به د شپې په وخت کې ژړل او دوی به د هغې نه مزې اخیستې. په دغه جیل کې یو تور سړي کوم چې په جیل کې دننه هر هغه څیز راغوښتی شي کوم چې زړه غواړي. د ده په لیدو سره هغه خپلو ملګرو ته ووایي دا عام سړی نه دی، د په مخ هیڅ مایوسي نه ښکاري. د دغه جیل دا اصول و چې کله به هم نوي قیدي راغی نو حوالات ته د دننه کولو نه مخکې هغه به یې کلک کلک لامبو او دا خوشبو دپاره پوډر به یې پې هم وریشتل. د شپې په وخت کې ټول زاړه قیدیان د دې په انتظار وي چې په نوي قیدیانو کې به څوک مخکې په ژړا کېږي. چې په دې کې یو موټا سړی په ژړا شي ویمور راته یادېږي چې دې په ژړا په لیدو سره د پولیس والا راشي او د جیل نه په پار کولو په ډانګونو باندې راګیر کړي چې چغې یې په ټول جیل کې خورې شي. په سبا باندې د خوراک په وخت کې ټول قیدیان په خپل منځ کې ګپ لګوي او دی یوازې ناست دي. داسې لګي که چېرې د ده په ځان باندې پوخ یقیني چې ورځ به زه له دې ځای نه ځمه. وخت تېرېږي او یوه ورځ انډي په خپله باندې تور سړي خواله ورشي. د ده په لیدو سره هغه حیران چې بغیر د څه مقصده دې خو هسې له چا خواله نه ورځي. هغه د ده نه یو وړوکې غوندې څټک وغواړي چې تور ترې نه تپوس وکړي بیا تښتېدو منصوبه دې جوړه کړې ده څه. چې انډي ورته په جواب کې ووایي چې که چېرې ما په دې باندې سورنګ وښکل شروع کړل نو په دې کې به 600 کاله ولګي چې په دې سره تور ورله جیل ته څټک راغواړي. انډي په خاموشۍ سره په جیل کې خپل کار شروع کړي چې ورځ د ده خواله د جیل 3 بدماشان راشي. دغه بدماشانو چې نویو قیدیانو د یارولو دپاره په هغوی بیا سخت تشدد کو چې دوی هم راګیر کړي او یې وخي. او چې کله هغوی پوه شي چې دوی خو موږ ته څه هم نشي ویلی نو اوس چې ورته کله هم موقع میلاویږي نو وخي یې. دوی 2 کاله دا سخته برداشت کړي چې ورځ جیلر اعلان وکړي وي ما یو څو قیدیان خوښ کړي دي هغوی به بره چت مرمت کوي چې تور د خپلو تعلقاتو په استعمال سره د انډي نوم هم پکې شامل کړي. دوی ټول د چت په مرمت کې لګیا شي چې ده پکې د سوپرډنټ خبرو ته پام شي. هم ملګري ته لګیا وي زما درو په وراثت باندې بلها ټکسونه راځي هغه ترې سخت پریشانه دی. د دې پورېدو سره د انډي په ذهن کې یو خیال راشي او سوپرډنټ ته ووایي چې که چېرې هغه خپل ټول مال د ښځې له په تحفه کې ورکړي نو ټکس به پرې ختم شي چې هغه دی د ګریوانه ونیسو د چت یې ښکته غورځوي چې دی د خبرې په تفصیل باندې پوهه کړي وي دا کار به درله زه هسې وکړمه خو صرف موږ له 3 یخې د شرابو بوتلې راوړه. سوپرډنټ د ده خبر ومني او د 3 په ځای باندې د شرابو د بوتلو ډک بالټې ورله راوړي چې دوی ترې نه ښه مزې واخلي او د لږ غوندې وخت دپاره ورته ولګي چې موږ هم آزاد وو. دلته کیسه کسانو ته د دا مشوره چمچتوب ښکاره شي او څه ته داسې ولګي چې دا هر څه د زموږ د خوشحالولو دپاره وکړل. په سبا باندې د 9 کاله په شان هغه 3 واړه بیا به د پسې شي او د معمول مطابق 2 کسان یې ورته ونیسي او یو یې راګیر کړي خو دا ځل یې په لږ وهلو باندې زړه یخ نه شي او وینې پرې راماتې کړي. دا خبره چې څنګه سوپرډنټ ته ورسي نو په خپله باندې د هغوی په مشر پسې راشي چې دومره برابر توله کړي چې یوه میاشت په هسپتال کې تېره کړي او په دې سره د هغوی بدماشي ختمه شي. په دې کې تور انډي لا جیل ته د ده د ښځې تصویر راغواړي چې په دیوال لګولو سره پولیس والا ورته څه هم ونه وایي ولې چې دی خو اوس د هغوی خاص کس و. هغوی ته دا پته نه وي چې دا به یو ورځ د ده د ازادۍ سبب جوړېږي. یو ورځ سوپرډنټ ناڅاپه په جیل چاپه وهل شروع کړي چې د انډي کمرې ته په راتلو سره د هغه په لاس کې ورته مذهبي کتاب ملو شي. په دې سره هغه د ده نه نور هم متاثره شي او د ده نه په هغې کې تپوس وکړي چې هغه ورله د هر تپوس صحیح جواب ورکړي وي دا زه هره ورځ ګورم. د دې نه په سوپرډنټ په دغه کارونو په ځای باندې ده په لایبررۍ کې یو آسان غوندې کار ورکړي. انډي سخت خوشحاله چې زه د خیره کار خو ټیک شو خو په اصل کې د دې هر څه د شاته د سوپرډنټ خپله فایده وه. هغه د کلونو راهیسې د جیل د فنډ په کرپشن کې ملوث و. اوس ورته یو داسې کس په کار و چې د کړې کارنامې پاکې کړي او د هغې دپاره په ټول جیل کې ده ته انډي دغه کار لایق کاره شو. د انډي په دې کار باندې رضا نه وه خو بیا ورسره په دې سوچ کار شروع کړي چې که چېرې زه هم د دې نظام حصه جوړه شومه نو زه د ځان دپاره بیا ډېر څه کولی شم او د هغه په کار کې لګیا شي.
د سوباډن د پاره دغه ټوله غیر قانوني پیسې په سرمایداري کې بدله کی چې دغه د پاره هغه یو جعلي نوم باندې یو کس رجسټرډ کی او دغه نوم دا ټولې پیسې ورواړي او دا کار دومره په صفای سره وکي چې د حکومت د چک کولو باوجود هغوی ته هیڅ ثبوت ملو نشي چې دوی اوس د خپل قابلیت د وجې د جیل د هر افسر سیکریټري جوړ شي هر میاشت په د جیل ټول نوکران د ترا ټولېدل د پاره چې د زمونږ حساب کتاب برابر کی او په مزه د ځان سره تور ملګری هم واخلي د چې به کم وخت ملاوېدو نو په هغې کې به د سوباډن ته مینتې کولې مهرباني وکړه د لایبررۍ ته نوي کتابونه راوغواړه خو د نور کله په شان هغه به هر ورځ ورته انکار کو دوی اوس په خپله باندې هر هفته حکومت ته د نوي کتابونو دپاره خط لیکي او هغوی پې ځان ناغرضه کوي خو دوی ودرېږي نه او خپل کار جاري ساتي یو ورځ د دوی بوډا ملګري په خپل ملګري باندې چاړه کېږدي چې په دې سره ورته ټول راټول شي ستا خو شل ورځې پس رهایي ده دا ته څه کې چې هغه ورته ووایي ویدا هر څه زه د دې دپاره کومه چې زما رهایي ختمه شي په جیل کې زه په خپل ځان باندې پوه یم چې په څه ټایم باندې او پاسې او په څه ټایم به وده کېږي ما ټول عمر په جیل کې تیر که ما ته د بار دنیا هیڅ پته نه لګي چې دوی یې پوه کړي او هغه بار لاړ شي چې د مخ سرې د کتابونو په یو دکان کې ورته نوکري ملو شي دننه دوی د هغه په یاد کې یو بل سره خبرې کوي او بار چې بوډا څنګه یوه هفته تیره کړي نو په مزه هغه ته د خپلې کمزورو او د دنیا د مشکلاتو په باره کې پته ولګي ښه پوه شي چې د رزق ګټل څومره ګران کار دی هغه د شپې خوب نشو کولی ولې چې هغه د جیل د ماحول عادت شوی و او دروازې د مالک د خبرو نه تنګ و چې اخر دا هر څه د برداشت نه بار شو او خودکشي وکړه آیا انډیو تور به هم دا کار کوي یا هغوی به د جیل ځان راخلاصي سوپرډنټ به د سره مرسته وکړي او که نه دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پاټو کې ملاویږي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای